سره یاري کوم زه لیونی یم لیونی یم لیونی یم زه لیونی یم د ارمان سره یاري کوم ستا د دیدنونو محبت کله ستا د ښایستونو خاص زما د محبت کله څه په تصور کې د خپل ځان سره یاري کوم څه په تصور کې د خپل ځان سره یاري کوم زه لیونی یم لیونی یم لیونی یم زه لیونی یم د ارمان سره یاري کوم ستا د دیدنونو قدمونو لیدونکو ستړي مه شئ واشنګټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دا د ډیوا ستوري پروګرام دی نن د ډیوا ستوري په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې موږ سره مېلمه تکړه مېلمه تکړه هنرمند او دغه شانتې زریالي صمدي صاحب دی دا وخت را سره د افغانستان د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې مېلمه شوی دی زریالي صمدي صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ السلام علیکم وکیل خان زما ورور ځان ځیګر مې ډېر مننه خدای دې خوشحاله کا تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو تاسو سره انشاءالله د لیدونکو ته خبرې اترې خپل زمزمې خپل ښه کلامونه او ګپ شپې تاسو نه مننه کوم ډېره مننه خدای دې خوشحاله ساته ډېره مهرباني دا خو زموږ د ازادۍ نن د خپلواکۍ 99یم کلیزه وه نو د هغې په اړه باندې دا کنسرت د شمشاد نړیوال تلویزیون نه نو زه او صمدي لالا بریالی صمدي موږ یو ځای ورغلي وو ورته م ګډون کړی و هغې سره نو هغه پروګرام کې موږ څه سندرې د ازادۍ په اړه ویلي وو نو تاسو سره هم خبرې شوې وي تاسو ته هم ویلي وي تاسو ته یاد دی ولې نه دا خو دوګانه و زما او د صمدي لالا دوګانه و نو دا به زه زمزمه کم مونږ ستا دربار ته لپکړي دي لاسونه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی مونږ ستا دربار ته لپکړي دي لاسونه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی له هر خوا نه د خوښۍ زیرې راځي نه غم مه کوه امن به راشي خدای خو مهربان دی له هر خوا نه د خوښۍ زیرې راځي نه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی ډېره مننه مهرباني دا زما او د صمدي لالا چې کوم په ګډه سره جوړوي سندره وه دوګانه وه د امن او د سولې لپاره
بیګا موږ دې کنسرت کې ویلي وو، نو نوې سندره ده، په دې کې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي، د لیدونکو خوښ شي دا څه چې موږ ګورو درته کوو. هغه خو صمدي لالا خو ماته داسې دی چې په رشته کې خو زما ورور دی، د ننګیالي صمدي چې زموږ مشر ورور دی، د هغې نه بعد چې هغه زموږ ته د پلار حیثیت لري ننګیالی لالا، د هغې نه بعد بیا صمدي لالا دی زما ورور دی. زه ټولو کې کشر یم، ټولو ورونو کې بس ما سره محبت ډېر زیات ساتي، او د ورورولۍ نه بغیر یو ښه داسې دوستانه محبت ما سره ډېر محبت ساتي. زما د پلار په ځای دی، زما استاد هم دی، زه ورته ډېر احترام لرم. که دا پروګرام زمونږ ګوري یا بیا به یې ګوري نو زه ورته سلامونه او اجازه غواړم ټولو هنرمندانو نه. نو هغه زما په رشته کې ورور دی، زما مشر ورور دی، دې نه علاوه زما استاد هم دی، استاد مې دی، او زما دوست غوندې هم دی، ډېر ښه ګپ هم را سره لګوي، او زما پلار غوندې دی ماته، زما ډېر زما محترم دی. ما سره ډېر زیات مرسته کوي، او دا څه چې دي بس دا د خدای برکت هم د هغې دی او د ننګیالي لالا دی زموږ مشر ورور چې کوم دی. نو بس زه بریالي لالا سره اکثره کښېنم، کوم طرز یا دا سندرې چې ریکارډ کوم دا خو ټول د هغه په هغه سره په مشورې سره کوو کار. نو دې نه علاوه نور د پروګرامونو دپاره د کوم غونډو دپاره داسې کوم ښه غزلي ښه طرزي، نو دې کې ما سره ډېر زیات مرسته کوي صمدي لالا. ویره وکیل خان زما وروره، زما خو د بچپن نه د ماشومتوب نه شوق و دې فن سره. ما به صمدي لالا سندرې کیسټې د هغه به چې ما اورېدې ما ته به ډېر خوند راکوو. نو ما به کور کې ویلې چې زه سندرې ووایم، اکثره کله به یې راته ویلې چې زه ووایه، کله به یې ویلې چې نو بس ډېر وخت بعد بیا داسې خدای مهربانه شو، نو بس تقریبا داسې به اوس کېږي زما 12 کاله یا 14 کاله چې دې فن ته بس دې عوام ته خدمت کوو. بس دا وخت کې خو ما سره یو د ازادۍ شاعري یو رباعي دی، نو دا به درته دا رباعي به در باندې واورم، د مرحوم ملنګ جان استاد ملنګ جان کلام دی، دې نه به لږ خوند واخلو. زما زړه د ازادۍ په شمال خوري، لکه ګل چې د اوبو په سر سمسور وي. د اسلام د بیرغ سوري لاندې ناست یم، لکه خاص چې په جنت کې د چا کور وي. د محبوب وطن په غېږ کې
خوشحال پروت یم لکه طفل چې خوشحال په غېږ د مور وي زملا وتړه ماته د باغ ګلونه راوړه زر زر شالونه د آزادۍ زملا وتړه ماته د باغ ګلونه راوړه زر زر شالونه د آزادۍ زما هغه زلمۍ خوښېږي چې قام یې خوښېږي پښتنې پیغلې تیزاریږي چې قام یې پښتنې پیغلې تیزاریږي چې قام یې خوښي و زملا وتړه ځوانان د قام په ننګو نام خلوبوي سرونه په قربانۍ زملا وتړه ماته د باغ ګلونه راوړه زر زر شالونه د آزاد هلته به ته د ښکلو یار شي چې ملک وګټي وی خو ځوانانو کې به شمار شي چې ملک وګټي وی خو ځوانانو کې به شمار شي چې ملک وګټي زملا وتړه د ملنګ جان په نارو ولې کوڼوي غوږونه په بیدارۍ زملا وتړه ماته د باغ ګلونه راوړه زر زر شالونه د آزادۍ ډېره مننه مهرباني مننه وکیل خان زم یاره وکیل خان شاعري خو داسې دی وروره چې د چا ښه شاعري یو ښه پیغام یې پکې یو ښه د ولس دپاره د وطن دپاره د ازادۍ دپاره د بیرغ دپاره نو داسې ښه ټکي چې د هر چا یې مزه کوي نو ښه شاعري خو هر انسان خوښوي نو بیا داسې په تیره نو ملنګ جان بابا پیر محمد کاروان شو داسې حمزه بابا کلامونه زه ډېر په شوق سره ځان ته لیکم ویم ناصر رحمان بابا شو محترم بابرزی صاحب کلامونه ډېر ښه دي زما ډېر خوښ دی هغه دا ښه دي ډېر ښکلي دي دا خو وکیل لالا موږ ته اکثره داسې تاسو د نوي شاعرانو په اړه ویلي نو چې موږ ته څوک شاعري راوړي یا موږ ته په موبایل ټلیفون باندې د فیسبوک په لارې څوک شاعري ووایي نو چې ښه شاعري ولې نه خو ښه خبره ده ښه شاعري سړی ځان ته ریکارډ کړي د وطن دپاره یې د ملت دپاره نو ډېر ښه دی یو ښه پیغام ورکې پروت وي نو ډېر ښه دی ښه خبره ده بالکل ولې نه د عاشقانو په دیرو راشه ښارو په نندارو د عاشقانو په دیرو راشه ښارو په نندارو د عاشقانو په دیرو راشه ښارو په نندارو ته مې توتې زه د ګلشن راشه سیلو قد فیشن ته مې توتې زه د ګلشن راشه سیلو قد فیشن
توتیان دې بند که په پنجرو راشه خارو په نندارو د عاشقانو په دیرو راشه خارو په نندارو. ولې نه بالکل مې اجازه ده. پدیرو راشه خارو پنندارو دا شقانو پدیرو راشه خارو پنندارو دا شقانو پدیرو راشه خارو پنندارو دا شقانو پدیرو راشه خارو پنندارو راشه خارو پنندارو. گلشن راشه سیلو کد فیشن تمی توتی زد گلشن راشه سیلو کد فیشن یار می بن کب پنجرو راشه خارو پنندارو یار می بن کب پنجرو راشه خارو پنندارو دا شقانو پدیرو راشه خارو پنندارو راشه خارو پنندارو. قدرمنو لیدونکو زریالي صمدي د خپلې سندره تاسو ولیدله او هم کتله او هم اورېدله خوند هم ترې اخیستي. زریالي صمدي صاحب را سره همدا وخت د سکایپ په لیکه د افغانستان په دې پروګرام کې د ډیوه ستوري په دې خپرونه کې نننۍ خپرونه کې را سره مېلمه دی. ورسره خبرې اترې کوو د هغوی د هنر سره تړلې او د هغوی د ژوند سره تړلې. تاسو څه پوښتنه لرئ یا غواړئ چې کومه سندره تاسو زمزمه کړي نو په وي او ډیوه د سکایپ د فیسبوک د لارې چې کوم دا وخت تاسو موږ خپل کامنټ یا خپل پوښتنه راته پرېښودی شئ. زریالي صمدي صاحب ته به خواست کوو چې زمزمه درته دا زه پېښور ته درغلی وم، زما څه پروګرام هلته پېښور کې، نو بیا زما څه ملګري دي هلته، احمد بی ډېر تکړه انسان دی، نو ډېر ښه او ډېر لایق او ډېر بااستعداده انسان دی. نو هغه کیمرمین احمد کېدای شي تاسو نوم اورېدلی یا نه، ډېر تکړه انسان دی. نو هغه زما ملګری دی، هغې سره بیا ما یو مشوره وکړو، بیا لاړو دا زمونږ سوات چې کوم دی بټخیله چې دا کوم چې دا پل غوندې نظاره کوم پل غوندې دی، دا
دلته زه بره خطه یم بیا دلته دا بټخیله ده او دا اوبه چې راځي دې ته ځوړندې اوبه وایي د دې دا ځای دا هغه کیمرمین پیدا کړی او ما ته یې ویلې چې داسې یو ځای دی مل ځو چکر به مو ولګوو مل دا کار به مو کوو او یا هلته لاړو ډېر په مشکله 2.5 ساعته یا څه کم 2 ساعته مونږ په خوړونو کې مزل کړی و په خپو پیدل که نه دې ځای ته بیا ځان رسولی و بیا مونږ هلته شاټونه اخیستي احمد پروډکشن والا او یاره وکیل لالا بس زو کنسرتونه خو ښیي چې لاړ شي خلک په هېواد کې زمونږ چې په افغانستان کې څومره کنسرتونه وي مونږ ته دعوتونه راکوي مونږ ورځو کنسرتونو ته نو دا د یو خدمت په شکل باندې که پېښور کې که بهر ملکونو کې که کوم خواهی مونږ تلي وو کنسرتونو ته او انشاءالله بیا به ځو بیا به ځو خدمت به کوو یاره مونږ ته خو الحمدلله اوسه پورې داسې حالات نه دی راغلی خدای دې نه راولي چې حالات پکې ښه نه وي په افغانستان کې خو به تاسو ته پته وي داسې ځکه تاسو خو ډېر خبرونه او دا خبرې ستاسو د لاس لاندې کار دی دا نو افغانستان کې فی الحال خو حالات خو خم نه دی خو الحمدلله خم دی ډېر ښه حالات دی ډېر شکرګزار یو د خدای نه او نور بم انشاءالله ښه کېږي بیا به ښه کېږي نور بم ښه کېږي ناامیده نه یو او پاتې شوه د خلکو په اړه باندې چې کوم ځای ته کنسرت ته ځو یا واده ته ځو چېرته نو دومره مینه دومره محبت موږ ته خلک دومره مینه راکوي چې په خپلو جامو کې نه ځایږو وکیل لالا چې که پېښور ته ځو زه پېښور ته یو کنسرت ته تللی وم کوهاټ طرف ته و خلکو ډېره زیاته مینه راکړې وه ډېره زیاته نو چې کوم خوا هم ځو الحمدلله دا د خدای نه شکرګزاره یو د مشرانو د استادانو ستاسو غوندې د ورونو یارانو دوستانو دعاګانې دي ډېر محبت او مینه موږ ته خلک ډېره مینه راکوي یاره یو ځل دوه خو تللی یم یو ځل څه د واده پروګرام و د لالا سره تللی وم دوبۍ کې کنسرت بیا مونږ کنسرتونه مو که واده پروګرام ته تللي وو د هغې نه بعد یو ځل بیا ورسره تللی وم په دې اختر کې مې وینا مونږ ته شوې وه خو بس قسمت مسله ده نو بس پاتې وو دا زما د ډېر خوږ ملګری زما ډېر خوږ مشر چې دا ټکي ډېر زما ډېر خوښ دي د محمد ګل منصور دا شاعري د هغې ده او زما ډېر خوښ دی دا به زه تاسو ته زمزمه کړم د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما رومال راولېږه نامه ورباندې ګل که زما پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه
خدای بس دغه یو پردی راوړې خپل ته زما ویلې واوه ته شاعر زه یو کار خو وکړه ما له غزلو لیکه یاد پکې وربل که زما منصوره زه چې د خپل کلي نه وتم ویلې منصوره زه چې د خپل کلي نه وتم ویلې در سره تللی نشم خو یاد ځان سره ملکه زما دا چې مینه زما ورځ په ورځ زیاتېږي انتظار کوه ضرور به څه چلېږي دا چې مینه زما ورځ په ورځ زیاتېږي انتظار کوه ضرور به څه چلېږي داسې حتی رسولی یم ستا مینې 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 اوس مې خپله زړه په ځان پسې خوږېږي انتظار کوه ضرور به څه چلېږي دا چې مینه زما ورځ په ورځ زیاتېږي انتظار کوه ضرور به څه چلېږي ډېره مننه ډېره مننه زه خو وکیل لالا د ټول سندرغاړي اورمه ټول ښه دي په خپل خپل ځای زما خوښ دي ټول خو زمونږ مشر استاد چې کوم دی هغه زمونږ کاکا دی زمونږ مشر دی استاد سړی دی نو شاه ولي کاکا ډېر اورم او خدای دې ورته ښه ژوند ورکړي او خدای بخلی رحیم غمزده اورمه ډېر همدغسې خیال محمد استاد د کوزي پښتونخوا زمونږ هغه اورم ډېر او صمدي لالا ډېر اورم ډېر خوند ترې اخلم سیداګل مینا ډېر اورم زمونږ شاګرد دی ډېر پوه انسان دی هغه ډېر اورم هارون باچا د یاد په خیر هغه ډېر اورم بس دا سندرغاړي ډېر اورم خوند ترې اخلم دغه هنرمندان تاسو واورئ خو دې ځای کې به زه غواړم چې د مسافرو دپاره راته څه زمزمه وکړئ د هغې نه پس زه غواړم ډېر اورېدونکي وي چې څه تکنیکي مسله هم په خپرونه کې را روانه ده اواز نه راځي نو زه به غواړم چې تاسو د مسافرو دپاره راته څه زمزمه وکړئ بیا ستاسو اواز روان دی خو زما اواز نه ځي نو زه به غواړم چې تاسو زمونږ اورېدونکو ته څه زمزمه وکړئ د مسافرو لپاره څه ټپې به ورته وکړو مسافرو دپاره به ټپې وکړو چې خوشحاله شي مسافر دې ډېر وکړه بس دې راځه روزي به خدای را رسوینه بس دې راځه روزي به خدای را رسوینه مسافر تشوي خواره زه شم خواره د مور شه چې سفر ته دې لېږي نه خواره د مور شه چې سفر ته دې لېږي نه مسافر
سفرین په خیر راغلی خیرات خیرات دې د خیرنو او جامو شمه خیرات خیرات دې د خیرنو او جامو شمه مسافر ډلې ډلې راغلي زما د یار ډله روسته دی را بشینه زما د یار ډله روسته دی را بشینه ته د اختر په سحر راشه کور بجارو کم نور د سر وخوري کارونه کور بجارو کم نور د سر وخوري کارونه مسافر دې ډېر وکړه بس دې راز روزي به خدای را رسوینه بس دې راز روزي به خدای را رسوینه زه مسافر د بل وطن یم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم خفه خفه غمجن غمجن یم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم بس دعاګانې کوه مورې چې بیرته راشم او اوس اورېدونکي هم وایي زیاتره چې کوم دا وخت مونږ په فیسبوک لایو باندې ګوري اوري نو هغوی وایي چې اواز راځي اوس اواز سم شو نو غواړم که یو څو منټه نور راکولی شي یو څو پوښتنې نورې لرم تاسو نه بس بیا به ولې نه زه خو خوشحالېږم زمونږ چې کوم اورېدونکي دي څوک مونږ ګوري دا زمونږ اواز اوري زمونږ غږ اوري نو هغې خوشحالېږي مونږ خوشحاله یو مونږ خو د هغې دپاره ناست یو مننه زریالي صاحب یو څو کامنټونه یو څو پیغامونه به تاسو ته کېدم او هغې ته که تاسو بیا ځواب ویل غواړئ تاسو دپاره ډېره مینه سلامونه دعاګانې هم را روان دي او اوسه پورې خو دغه خبرې وې چې اواز نه راځي اوس اواز برابر شوی دی تاسو ته سلام رالیږلی دی باسم وزیر صاحب ته سلامونه ټولو نه مننه کوم د ټولو سلامونه وعلیکم السلام زما سلامونه هم قبول کوئ ما خو د پروګرام په سټارټ کې سلامونه کړي خپل ټولو ملګرو دوستانو ته بیا هم سلامونه او خدای دې وکړي چې ټول خوشحاله وي او د صحت په جامه کې پټي ټول مننه او دغه پوښتنه به کېږي مونږ دا هم اورېدونکو ته ویلي که تاسو د زریالي صمدي صاحب نه کومه زمزمه اورېدل غواړئ نو د کلیوالې ومه لالې د هغې ذکر پکې کېږي دغه په سندره وخت په وخت په ډیوه باندې چلیږي هم نو او بیا ماته هغه شعر را یادېږي وي کله به یم کله به نه یم چې بیخي نه یم بیا به وجاړې مینه غواړو به چې دغه راته لږه بیا زمزمه وکړې خو دې ځای کې یو پوښتنه لرم تاسو اوس ټپې زمزمه کړې ټولو مسافرو ته هم ډالۍ کړلې ټپې ویل درته خوند درکوي غزل ویل درته خوند درکوي کومه شاعري چې کوم څه حساب سره وي هغه څه ته خوند درکوي غزل ټپه زما خو وکیل خان زما زه چې د فن ته رالم نو ما ډېر زیات ټپې به ما ته ډېر زیاتې ټپې یادي د ذهن نه ټپې یادې وي د ټپو سره زما ډېر زیات شوق و اوس مې شوق دی ښه ټپه چې وګورم بس بیا زما ذهن کې نو ټپو سره مې ډېر شوق دی او ښه غزل چې ښه غزل وي ښه کمپوز وي ښه ویل شوی یا ښه شاعري نو ډېر زما ډېر زیات خوښ دی ښه غزل سره مې ډېره مینه ده ښه چاربیته وي داسې داستان وي شاعري ښه بیا مزه دا وخت به راته څه زمزمه کوئ بس فرمایش د کلیوالې مه ملالې شوی دی دا به بس نو مننه به وي زریالي صاحب که دغه م راته زمزمه کړو ډېره مننه به وي ولې نه زه چې سهار د خوبه پاسم کلیوالې و ملالې اول سلام د کبر جنشنا کوما کله به یم کله به نه یم
کلیوالې و ملالې کبھی خنیم بیا بو جاڑی میانا مازیګر د سوال قبلیږي کلیوالې و ملالې په جه نماز مې خدای ته پورته کړه لاسونه او محبوبه حلالوینه ظالمه ظالمه یاره نیمه شپه قراره هی محبوبه حلالوینه ظالمه ظالمه یاره نیمه شپه قراره خاوند ټول مې و نجار کې کلیوالې و ملالې د یار د کلي مېلمانه راغلي دینه زما د دواړو سترګو توره کلیوالې و ملالې په زوره زوره جړه تا پسې کوم ولې دلګري اشنا مزاج دې وران وینم دا ګلابي شونډې دې خزان خزان وینم ولې دلګري اشنا مزاج دې وران وینم دا ګلابي شونډې دې خزان خزان وینم. واه ډېر ګلابي شونډې دې خزان خزان وینم. ولې دا شعر راته یو ځل بیا ووایه. ولې دلګري اشنا مزاج دې وران وینم خزان خزان وینم. صحیح سمه ده. دا خو ښکلې شاعري او تاسو ډېر ښه انداز کې موږ ته زمزمه هم وکړه. ډېر مینهوال لري دغه سندره او خو دې ځای کې که تپوس وکړم چې زریالي صمدي صاحب دغه شانتې یو شمېر سندرې ویلي دي د بریالي صمدي سره خپل ورور سره په شریکه باندې. خو که تپوس دا وکړم چې خپلو سندرو کې دی اکثر هنرمندان وي چې ټول سندرې زموږ داسې دي لکه موږ ته د بچو په شانتې ګرانې دي. خو ستا پکې کومه زیاته خوښېږي که دغه تپوس در وکړو ځکه چې بچو کې هم یو داسې بچي وي چې هغه په مور او پلار باندې ډېر ګران وي. نه هغه خو به بیا ظلم کوي وکیل لالا چې یو بچی پې ګران وي ټول پې ګران وي خو هغه یو هسې لږ ډېر نیازبین وي ډېر ورته نږدې وي که نه یا زما خو زه خو چې کوم شاعري ریکارډ کوم زه پې مشرانو سره په خاصه توګه صمدي لالا سره پې ډېره مشوره کوم نو چې ښه شاعري ریکارډ کړم. زما خپلې سندرې ټولې خوښې دي خو غزل چې کوم وي که نه غزل مې بیا ډېر خوښ دی. ما د ملنګ جان بابا یو غزل ویلی دی او یو غزل مې د سید مراد بابا ریکارډ کړی دی. دا غزلې زما ډېر خوښ دي. نورې غزلې زما د کار لاندې دي انشاءالله ډېر زر به هم راځي. غزل یې خوښېږي خو دې ځای کې که د غزل ذکر وکړو نو تاسو هغه غزل چې وي راشه زه فکر کوم مختلفو سټوډیوګانو پاکستان او افغانستان کې یو دا هم بدمرغي ده چې خلک نور تاسو سندره ویلې ده یا ویډیو هم جوړه کړې ده هغه نور خلک راوالي خپل لوګو سپې ولګي نو دغه شانتې یو ویډیو ما سره پرته را به هم زه اورېدونکو ته غواړم چې ورته وړاندې کړم خو غواړم به چې دغه غزل تاسو اول زمزمه کړئ لغونته. ها دا غزل به د ملنګ جان بابا شاعري ده او کمپوزیشن چې د دې دی دا پخواني سندرغاړو ویلی و په نورو کمپوزیشن کې په نورو کمپوزونو کې ویلی و بیا صمدي لالا ورته یو نوی رنګ یو نوی خوند ولا یو نوی کمپوز ولا هغه جوړ کړو بیا ما زما خوښ شو ما ریکارډ کړی و نو خدای دې وکړي ستاسو خوښ شي. راشه چې مرم روح مې ته ایثار دی روړه دیدن زن کدن مروی کار دے راشه چې مرم روح مې تا ایثار دی روړه دیدن زن کدن مروی کار دی سلم سیزی د ناز په خندا هو ستا په یارۍ کې مې مل شوه سودا هو
ستا په یاري کې مې مل شوه سودا نه به وي تل لکه نن چې دیوار دی راوړه دیدن زنکدن مریکا راشه چې مرم روح مې تا نه ایسار دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی دا زمزمه مې شوه دا د ګل لالا دا د ملنګجان استاد باغي کلام دی دی او کمپوزیشن د سمدي لالا دی بریالي سمدي غونته وخیم که ستاسو اجازه وي ولې نه بالکل مې اجازه را سره اوسئ قدرمن لیدونکو دا غزل کم تاسو زمزمه واورېده د زریالي سمدي صاحب نه او ستاسو لپاره نورې غوښتنې چې کومې راځي نو هغه دا هم پکې ویلي کېږي چې اتڼیزې سندرې ویلي دي او که نه دغه تپوس به درنه کومه خو د دې سندرې وروسته دا ویډیو وګورو د دې نه پس رازونو بیا خبرې اترې کوو را سره پاتې شئ تاسو راشه چې مرم روح مې تا نه ایسار دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی راشه چې مرم روح مې تا نه ایسار دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی جڑا بزما بھی ترسو عمر میں تیر شو داستا پا ارسو عمر میں تیر شو داستا پا ارسو دل میں دسل و مرض گرفتار دے روڑا دیدن زنکدن مریکا دی راشه چې مرم روح مې تا نه ایسار دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی راوړه دیدن زنکدن مریکا دی
دې سینه تاسو ګوره دا وخت د پروګرام قربزیم وکیل خان هم په دې پروګرام کې په دې خبرونه کې موږ سره د افغانستان نه د پښتو ژبې تکړه وتلې هنرمند زریالي سمدي صاحب را سره ملمه دی هغې سره خبرې اترې کوو او دغه غزل چې تاسو واورېدو هم کتلو د زریالي سمدي صاحب په غږ باندې و زریالي سمدي صاحب ستاسو اړخ ته راځم یو شمېر اورېدونکي لیدونکي دا وخت تاسو ګوري په دغه اورېدونکو کې یو نوم سمیر حسن دی سمیر حسن تکړه هنرمند دی دلته د امریکا کیلیفورنیا ریاست کې ژوند کوي د دې سره سم حنیف امید صاحب او ارشد علي صاحب او حسن جمیل باچا صاحب اشفاق الله صاحب دغه شانتي عبدالهادي محمد صاحب ناصر صاحب ډېر خلک تاسو اوري او زیاتره اوریدونکي پوښتنې هم پکې کوي او تاسو سلامونه هم را لیږي او پکې یو پوښتنه چې کومه شی وړاندې د اتڼیزو سندرو آیا کومه اتڼیزه سندره مو ویلې ده اوسه پورې یاره وکیل لالا زه خو د خپل ورونو ته ملګرو ته ټولو ته سلامونه وایم او چې هنرمند دی نو دا به ورته وایم چې بخښنه به ترې غواړم څه کمی زیاتې کېږي موږ نه د شعر په اړه د موسیقۍ سور په اړه ډېره بخښنه ترې غواړم او زما سلامونه م ورته زما اتڼي دوه درې سندرې دي د کار لاندې دي نو زما ونه کړی شم اوس د اختر ورځ م دي او د ازادۍ وخت هم پکې رالی دلته نو ما ونه کړی شو چې زه پېښور ته تللی وی زموږ خو ریکارډینګ ټول هلته کېږي که نه نو ما ونه کړی شو چې زه هلته تللی وی هغه خپلې سندرې مې راغستې وی نو زما سندرو باندې کار شروع دی کار ختم دی بلکې صرف زما غوکل پاتې دی چې زه خپل هغه غوکل وکړم نو انشاءالله چې ډېر زر به د اختر نه بعد د اتڼیز سندرې د اختر نه بعد خو به دغه شي اختر لم سره روان دي اختر لما یو میشپ سندره ریکارډ کړی دی د هغه ویډیو نن خو بدبختانه چې خوشبختانه زما دپاره خو د عوام دپاره داسې به ویم چې ما ونه کړی شو چې د سټوډیو ته تللی وم زما ویډیو کمپلیټ دی خو نن زما تاسو سره دلته ټایم و ما زه لا نړم هلته خپل ویډیو مې راوانغوستی زما ویډیو تیار دی انشاءالله چې سبا بل سبا به ټي ویګانو ته تلویزیونونو ته ټولو ته یوټیوب ته فیسبوک ته راشي انشاءالله سبا بل سبا نو ما یو میشپ سندره ریکارډ کړی وکیل لالا ډېر ښه خواري مې پرې کړی دی نو هغه به راځي انشاءالله اختر دپاره او یو دا زما او د لالا دوګانه دی چې دا به راځي انشاءالله به اختر ته راځي که تاسو غواړئ چې دغه سرپرایز یې ساتل غواړئ اوس یې مخکې وخت نه مخکې د ریلیز کېدو نه مخکې راته زمزمه نه کول غواړئ نو هم موږ دغې خبرې سره تلی شو که نه وایئ چې دا کومه سندره تاسو څنګه چې ستاسو خوښوي میل هغه میشپ سندره ده او ولې نه زمزمه وې ستا څنګه چې ستا خوښوي وکیل خو به هم زمزمې کې راته او بیا تاسو نه به یو بله اخري پوښتنه لرم او د هغې نه پس به تاسو ته اجازه در کوم ځکه چې کوم وخت ما تاسو نه غوښتې او تاسو نور مصروفیات هم لرئ تاسو ډېره مننه کوم او دغه د خپلو مینوالو په خاطر د ډیوه د اورېدونکو لیدونکو په خاطر باندې تاسو وخت ویست خپل کارونه هم پرېښودلو او دغه خپلو مینوالو سره را مخامخ شوئ او دغه د خپل ژوند سره د خپل هنر سره تړلې خبرې اترې کوئ زمزمې ته به لوړ شو بیا د هغې نه پس تاسو نه پوښتنې ولرم بیا د هغې نه پس به اجازه در کوم ښه دا سندره خو زما وکیل لاله میشپ سندره ده میشپ مطلب ریمیکس هغه استیانې چې د سندرو استیانې که نه لږ لږ سندرې چې نو دې کې فارسي سندرې هم شته او پښتو سندرې هم دي نو زه به یو دوه درې دانې تاسو ته زمزمه کړم غم د دلالي په سر مسته د تازه ګرځي تورې سترګې سره لاسونه سپین مخ سفیده ګرځي غم د دلالي په سر مسته د تازه ګرځي تورې سترګې سره لاسونه سپین مخ سفیده ګرځي او اسمان کې ستوري ښکارېږي زما یار دی که نه دی ورغوځه قاصده ګل نګار دی که نه دی لږې راوله دننه ګمان مې کېږي ستوري نشته باران کېږي زما یار دی که نه دی لږې راوله دننه ګل نګار دی که نه دی لږې راوله دننه نمکوه نکنه 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 راکراله زړه کنه زړه کنه زړه کنه او نمکوه نکنه 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 راکراله زړه کنه زړه کنه زړه کنه واو ډېر ښه ډېر ښه موږ به د سترګې په لار یو چې دغه راشي او موږ به خپل ستاسو انشاءالله او دا دې کې فارسي ټکي هم شته دی پښتو هم دا میشپ سندره ده ما په ویډیو کړی دی انشاءالله د ټولو به خوښ شي ډېر خواري او زحمت هم ایستلی دی
مننه مونږ خو ورته سترګې په لار باندې یو خو دې ته کې پوښتنه دا کول غواړم چې په افغانستان پاکستان کې په خصوصي توګه که مونږ ذکر کوو نو دغلته کې کم سوشل سیکیورټي نظام نشته د سرکار لخوا چې یو هنرمند دپاره به د ریټایرمنټ پلانونه وي چې دی به کمزوري کېږي بوډا کېږي به هم چې کله کمزوري شي یا یو عمر خاص وخت ورسي نو دته په دغه عمر معاوضه میلاویږي یا پیسې به ورته میلاویږي څنګه چې په امریکا کې یا په نورو نړۍ کې کېږي هنرمندان طور پر کېږي یا نور عام ولس دپاره چې کوم دی سوشل سیکیورټي نظام وي که بیمار شي نو د هغه حکومت بیا خیال ساتي دغه نظام نشته خو تاسو سره واحد لاره چې کوم ده نو ستاسو دغه موسیقي ده ستاسو دغه هنر دی چې د هغې د لارې تاسو که وغواړئ نو خپل ځان له د آمدن نوره ذریعه هم جوړول شي که یوټیوب ته دغه خپلې سندرې واچوي دغه شانتې نورې ویب سایټ دي هغې باندې کوم اډورټایزمنټ یا نور شیزونه راځي او هغې بیا تاسو ته پیسې درکوي خو د بده مرغه که وکتلی شي نو د کاپي رایټس هم یو مسله ده دغلته کې هر سړی راځي د زریالي صاحب سندره راخلي په خپل نوم ږدي خپل چینل ته یې اچوي خپل میوزیک هم څومره خوندي کړی دی ځان سره هم ساتلی دی که نه هر څوک یې راغستی شي یاره وکیل لاله اوسه پورې خو داسې نه ده هر څوک کوی چې زمونږ خو بلا سندرې دي په یوټیوب کې بې شمېره سندرې دي نو اوس دا معلومات نشته چې دا څوک کوي یو ټوکه به وکړمه چې دا پیسې څوک ګټي نو اوس دا خو موږ ته اوس علم نشته دی خو انشاءالله چې دا به زه ځان له ما یو سوچ کړی دی چې دا یوټیوب چینل دا به زه ځان له انشاءالله جوړوم بیا به زه به ځان له یوټیوب چینل چې جوړ کړم بیا به زه خپلې سندرې په خپله کوم غزل ریکارډ کوم په دفتر کې داسې یو ښکلی غزل ریکارډ کړي د مسافرۍ دپاره یې داسې د وطن دپاره یې نو هغه به زه خپل په چینل باندې بیا خلکو ته رسوم انشاءالله نو دا سوچ مې کړی دی خدای دې پکې باقي خیر واچي صحیح دغه سوچ هم کړی چې اوسه پورې تاسو وایي یوټیوب چینل ځکه چې دلته کې په امریکا کې د یو هنرمند چې سندره ووایي نو هغه هیڅوک نشي راغستی ګوتې ول نه چې وی چلی نو هغې سره دغه پروګرامونه بلا کېږي بیا داسې کمپنۍ هم شته چې هغې ستاسو میوزیک هغې تاسو دپاره خوندي کوي او په دغه کې مونږ پاکستان کې هم او په افغانستان کې هم ځینې هنرمندان شته چې هغې خپل میوزیک خوندي کړی دی د نورو خلکو هغې کتی شي اورېدي شي او که څوک راخلي هم چلوي هم په خپلو پروګرامونو کې نو د هغه هنرمند نوم یا د هغه کمپنۍ نوم ورسره اخلي او هغوی په پیسې نشي ګټلی پیسې چې کوم آمدن وي نو هغه به که زریالي صاحب وغواړي یوازې زریالي صاحب ته راتلی شي خو د هغې لپاره ځینې لارې چې هغې ته هغه خپلول پکار وي نو زریالي صاحب په تلو کې زه به غواړم د اختر ورځې شپې دي اختر را نږدې شوی دی خلکو قربانۍ هم اخیستې دي ما خو دلته یو ډېر ښکلی نیازک خان زما ډېر خوښ دی د هغه شاعري نیازک خان دا داسې یو شاعري ده چې ډېر ښکلی د هغه دپاره دی زه به د اختر دا ووایم چې خدای دې د اختر د سولې او د امن او د خوشحالۍ اختر وګرځوي نو ټولو ته په ایډوانس کې د اختر مبارکیانې وایم او خدای هم خوشحاله او آباد او سوکاله ساته او قربانیانې څوک کوي نو الله دې په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي او که څوک نه کوي نو بیا دې خدای ورته همت ورکړي چې بیا دپاره وکړي نو ډېره مننه زه به د اختر په اړه ووایم اختر سره تړلې وي دغه شانتي مسافرو سره تړلې وي او دغه شانتي خبرې وي نو بالکل تاسو مننه به وي یو ښه پیغام وي پکې تاسو ټولو سندرو کې پیغامونه دي ښه پیغامونه دي پکې خو بیا هم دا د مسافرو دپاره ویم خیر دی د اختر ذکر به هم پکې وکړو ته مسافر شوې زه د چا ته پرېښودمه وی د غم امرمه وی د غم امرمه ته مسافر شوې زه د چا ته پرېښودمه وی د غم امرمه وی د غم امرمه او اختر پټو کوټو قراغه وی د غم امرمه وی د غم امرم نه مې جامې شته نه د غاړې امیلونه وی د غم امرمه وی د غم امرم
اختر د ټولو مبارک شه وی وی د غم مرما وی وی د غم مرم کم مسافر وی خدای دی راولي مینا وی وی د غم مرما وی وی د غم مرم ته مسافر شوې زه دې هېر کړم وی وی د غم مرما وی وی د غم مرم ته مسافر شوې زه دې هېر کړم وی وی د غم مرما وی وی د غم مرم زه د وطن کې یار ډېر ډېر یادومه وی وی د غم مرمه وی وی د غم مرم مسافرۍ نه په خیر راغلی وی وی د غم مرمه وی وی د غم مرم اول غېږ درکم کدی جبو لټوما وی وی د غم مرما وی وی د غم مرم ای وکیل خان زما ورورا وی وی د غم مرما وی وی د غم مرم ز سمدی دی یار ډېر ډېر یادومه وی وی د غم مرمه ته مسافر شوې زه دې چاته پرېښودمه وی وی د غم مرمه وی وی د غم مرمه ډېر ښه زریالي صاحب ډېر ښکلی انداز کې او ډېره مننه الله تاسو مسافر یې ځکه مې یاد کړي مننه چې ډیوې ته وخت ورکړو را سره خبرې اترې وکړو دې کې یو خبره به زه کول غواړم چې زریالي صمدي صاحب د دوی مشر بریالي صمدي صاحب راتلونکي اتوار پر د ډیوا د ستورو یا د ډیوا ستورو په د پروګرامونو په دې لړۍ کې به موږ سره میلمه وي نو هغه پروګرام اورېدل او کتل هم مه هېروئ نو ډېره مننه کوم زریالي صاحب موږ ته د وخت راکولو را سره د خبرو کولو د دغه زمزمونه یو جهان مننه کوو تاسو ته ښه شپه درته غواړو تاسو هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه قدرمنو لیدونکو همدا و د ډیوا ستوري خپرونه پروګرام تاسو واشنګټن ډي سي نه کتله راتلونکي اتوار پر ورځ بعد بریالي صمدي صاحب سره خبرې کوو د هغوی د هنر سره تړلې د هغوی نه به زمزمې هم اورو که تاسو څه پوښتنه لرئ د هغوی نه نو موږ ته هم د دې فیسبوک لاندې تاسو پرېښودی شئ هغه به موږ ستاسو دپاره د بریالي صمدي صاحب نه کوو تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت په لوی الله م سپارم چې چېرته شپه ده هلته ښه شپه او چېرته ورځ نو هلته کې ته ښه ورځ غواړم د زریالي صمدي دغه ښکلې سندرې سره به تاسو پرېږدو د الله په امان دیدنونو د باران سره یاري کوم ستا د دیدنونو د باران سره یاري کوم زه څه لیونی یم زه څه لیونی یم د ارمان سره یاري کوم ستا د دیدنونو محبت کله ستا د ښایستونو خاص زما د محبت کله څه په تصور کې د خپل